کابل کې برید پای ته رسیدلی، 2 بریدګر او لسګونه نور کسان وژل شوي. په کابل کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلیم مزاري د 25م تلین د نمانځنې پر غونډې چې د کابل ښار د 8مه حوزې اړوند د پارچې مسلې مزاري سیمه کې جوړه شوې وه وسلوال برید کې د 32 کسانو په وژل کېدو او د 58 نور په ټپي کېدو پای ته ورسېد. ډزې د محمد کریم خلیلي د وینا پر مهال شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د وژل شویو کسانو په ډله کې 15 ښځې او د ټپیانو په ډله کې 1 ماشوم او 7 ښځې شاملې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له برید څو ساعته وروسته ویل ځانګړو ځواکونو 2 برید کوونکي وژلي او سهار د په وینا تصفیه شوه، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي و بریدګرو د غونډې ځای ته نږدې له یو نیم کاره ودانۍ برید کړی، خو له برید سره سم ځانګړي پولیس رسېدلي او سیمه کله بنده کړې. دغه مراسمو ته پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله محمد محقق او ځینې نور چارواکي هم ورغلي وو چې له ډزو سره غونډه ګډه وډه او ډېری ګډونوالي وتښتېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه برید په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي دا د افغانستان د خلکو او بشر پر ضد جنایت دی.